زه افغان یم، زه پښتین یم، زه پښتون یم، زه غر آزاد ترون یم، زه نہ بیریږم نہ زه نړیږم. میں دہشت گرد نہیں، میں آپ لوگوں کو سمجھا سمجھا کے تھک چکی ہوں. آپ مجھے کیا سمجھتے کیا نہیں سمجھتے مجھے اس سے لینا دینا نہیں. میرا ضمیر مطمئن ہے. السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو، څنګه چې تاسو کو د ویډیو دا یو مختصر کلیپ په دې ویډیو کې فاطمه بیبي ډېرې ښکلې خبرې کړې دي، خبرې ملغلرې. دا ویډیو چې کوم دی ستاسو د ټولو دپاره زموږ هغه رونه که هغه مسافر دي، که هغه په خپل وطن کې دي، که هغه د لر دي، که هغه د بر دي، که هغه په پاکستان کې دننه دي او که د پاکستان نه بهر دي، که هغه د افغانستان رونه دي، که هغه په د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې څومره هم پښتانه رونه دي، د هغوی ټولو دپاره دا یو ډېره زبردسته ویډیو ده. د پښتنو دپاره فاطمه بیبي یو داسې خبرې کړي دي کتونکو چې دا تاسو وګورئ، په تاسو کې به هم یوه جذبه پیدا شي. تاسو به په خپله ډېر زیات خفه شئ چې دا موږ څه کوو. نن سبا که وګورو کتونکو، څه ورځې مخکې چې په سند کې کومه واقعه مخې ته راغله وه، د پښتنو خلاف جنګ و، پښتون قوم یې ختمه او پښتون یې نه پرېښودو. د هغې په مقابله کې کتونکو چې کوم دی نو په کویټه کې یوه جرګه وشوله چې پکې ډېر شي په ګڼ شمېر پښتنو شرکت کړی او په هغې کې فاطمه بیبي چې کوم دی نو داسې خبرې وکړلې چې تاسو به هم حیران شئ. ډېر زبردست خبرې کړې دي. دا ویډیو ماله مخې ته راغله نو ما وی چې دا شیر کول خو خامخا غوښتل غواړي، ځکه چې داسې قسمه کسان نن سبا که موږ ګورو نو ډېر زیات کم دي. نو که درمندو کتونکو ډېرې ښکلې خبرې دي د فاطمه بیبي، دا در سره زه شیر کوم. که دا ویډیو ستاسو خوښېږي نو تاسو یې هم مخکې شیر کړئ. ستاسو څه رایې ده، دا خبرې در باندې څنګه لګي زموږ سره به په کمنټس کې ضرور شیر کوئ. نو راځئ چې واورو د فاطمه بیبي دا ډېرې ښکلې خبرې ملغلرې. زه افغان یم، زه پښتین یم، زه پښتون یم، زه غر آزاد ترون یم، زه نہ بیریږم نہ زه نړیږم. میں دہشت گرد نہیں، میں آپ لوگوں کو سمجھا سمجھا کے تھک چکی ہوں. آپ مجھے کیا سمجھتے کیا نہیں سمجھتے مجھے اس سے لینا دینا نہیں. میرا ضمیر مطمئن ہے کہ پښتون یو محنت کش تاجر قوم دی. زما پښتانه دکشنی د 10 کال بچی سونه د 100 کال سړی زنانه په محنت باندې باور لري چې د پوره دنیا کې دکشنی سکشنی ماچس کاروبار سونه ترغړ جهاز کاروبار دا ګرد زما پښتانه چلی. ولی دوی یہ بھروسہ کرتے ہیں محنت پہ، یہ بھروسہ کرتے ہیں مشقت پر، یہ چھیننے پہ نہیں کرتے. یہ محنت پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ محنت سے آتے ہیں. اگر میرے سندھی محترم بھائیوں کو پرابلم ہے کہ میرا بچہ میرا پشتون بھائی محنت کرتا ہے، وہ ڈھابا چلاتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے کاروبار کرتا ہے، چھینتا نہیں، بھیک نہیں مانگتا، اس کو پرابلم ہے کہ اس کی ریسورسز پر قبضہ ہوتا ہے. یہ قبضہ دبئی پہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ قبضہ چائنا اور جاپان میں کیوں نہیں ہوتا جہاں میرے پشتون بھائیوں کا بزنس ایسا پھیلا ہوا ہے؟ ان کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. اپنے لوگوں کو، میرے اپنے سندھی بھائیوں کو کس قسم کی انسیکیورٹی ہے؟ جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کس چیز پہ قبضہ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایسا ہے کہ یہ پشتون قوم جو ہے، ہم آپ کی بات نہیں کرتے میڈم بہن جی یا جو بھی ان کو کہنا ہے. وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ پشتو ہم تو افغانی کی بات کرتے ہیں، آپ وار کا شروعات کرتے ہیں، افغانی کے نام سے پشتونوں کی نسل کشی کرتے ہیں. میں زه افغان یم، زه پښتین یم، زه پښتون یم، زه غر آزاد ترون یم، زه نه بیریږم نه زه نړیږم. زه په هیڅ چا کار نه لرم، زه خپل د کار څه کار لرم. څوک چې زما په کور کې لاس اچوي زه هغه نه پرېږدم. زه خپل ورونو ته وایم، زه خپل خلکو ته وایم چې د امن مظاهره وکړي. په موږ کې په هغوی کې موږ د شروع څخه دا خبره اورېدلې ده چې صفر
फर्क पाती जी ज पश्तूनियम मैं दहशतगर्द नहीं मैं आप लोगों को समझा समझा के थक चुकी हूँ आप मुझे क्या समझते क्या नहीं समझते मुझे उससे लेना देना नहीं मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरी कौम मेहनत कश कौम है जो मेहनत पे भरोसा रखती है मुझे अपने कौम से मोहब्बत है मुझे अपनी मैं नस्ल परस्त नहीं हूँ अपने कौम से मोहब्बत करना हर कौम का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी बलोच जो भी हैं वो अपनी कौम से मोहब्बत करें वो अपने लोगों से मोहब्बत करें ये हमारा वलीन फ़र्ज़ है लेकिन मैं अपने लोगों से या कोई भी अपने लोगों से मोहब्बत तक इस हद तक जाता है कि वो एक बुराई पे एक बिलाल काका का बेदर्दाना उनके साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है आप दो लोग सिर्फ दो सियासी जो सिंध के मशरान थे वो भी बयान देते तो यह तनाज़ा वहीं पे ख़त्म हो जाता हम फ़र्द वाहिद की गलती को पूरे कौम या कबीले से नहीं जोड़ना चाहते हमारी एक दरख्वास्त है कि आपके कबीले के एक बंदे ने बुरा किया आप बुरे को बुरा बोलो जैसे हम बोलते हैं जब मेरे कौम का कोई भी बंदा बुरा करेगा चाहे वो कौम मुझे उस कौम से तो मैं फिर भी उसको बुरा बोलूँगी पिछले दिनों भी कोयटा में एक वाक़या हुआ था हिदायत नामी का जो भी है वो मैं मज़ीद उसमें नहीं जाना चाहती हूँ तो वो पूरे कबीले से मैं थी जो बाहर निकली और मैंने कहा ये पश्तून है इसने गलत किया है तो जब मेरे कबीले से भी कोई गलत करेगा और मुझे किसी चीज़ से भी निकाला जाएगा तो मैं निकलूंगी लेकिन मैं अपने पश्तून भाइयों के साथ अपने ताजिर अपने मेहनतकश भाइयों पे फख्र करती हूँ आप आए मेहनत करें मुझे कोई ख़तरा नहीं है मेरे घर आए मेरे घर के पास आए मेहनत करें मेरी कोई रिसोर्सेज कब्जा नहीं होंगी ये आप लोगों की डबल पॉलिसी होती है आप पश्तून को बर्दाश्त नहीं कर